د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي بیرغ وحي نه ده چې د تغییر پکې نشي راتللی. ذبیح الله مجاهد د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په اړه تازه او اخرینی پریکړه اعلان کړه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي بیرغونه د تاریخ په اوږدو کې څو ځل تغییر شوي او هر جریان په خپل راتګ سره تبدیلي پکې راوستې ده. وړاندې زیاتوي بیرغونه څه توقیفي یا وحي نه ده چې پکې بدلون امکان نه لري. دا چې یوه تیکه څه رنګ لري یا یې نه لري مهمه نه ده، خو د یو هیواد د سمبول لپاره کفایت کوي. او اوس هغه سپین بیرغ دی که په یو مناسب وخت کې په جمعي ډول پکې تغییر او تبدیل راغی، بیا به له هماغه څه استفاده کیږي. تر دې وړاندې طالبانو خپل سپین بیرغ محمدي او اسلامي باله، چې اوس یې ویان عادل تیکه ټوټه وبالله او په وینا یې د کومې وحي پر اساس نه دی جوړ شوی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.